الرحمن الرحیم ملګریو ځوانانو تاسو ته پاته وي چې نن په انګوز ایریا کې کوم ظلم جبر شوی دی او ما دنیا غوښې راټولې کړي دي نن نه د اووه لسو کالو نه موږ لګیا یو من دا غوښې راټولوم د خپلو پښتنو والا د خپلو شهیدانو مظلومانو والا خو چې د نن کومه واقعه شوې یې زه به درته ووایم چې دا ما پهله ځل باندې دا شانې دردناکه او داسې ظلم جبر والا واقعه ولیده ولې چې په دې کې څلور مړي ده چې هغو بیخي سرونه نشته وي بیا ورسره درې مړي ده چې هغه د لیدو نه لري په دې کې څلور کومري هغه ماشومان دي دوه څه کومري هغه د یونیورسټي والا خبره چې سمسټرو کې دي یا هغه تعلیمي روان دی یو په کوارټ یونیورسټي والا لري او دویم څه کومري هغه د کسب برانچ د کوم یونیورسټي دی د انګو والا دي ځای والا دی انداشونده د دوه کوم ماشومان و د دکانداران و یا ورکه ماشوم لري نو باقي کسان چې څوره زخمیان دي غڅ حد دي خو زه د یو ګیله لرم چې کومه ډېر بېغرتوب د چلو کړی او یو بېوسي وي مجبوري هم دی مجبوري مدارې څه نشم کولی څه کینې د کسواس په کسواس قرآن او حدیث کې دارې څه کله څوک مړ کیا به مړې زه د قوم ذمهوار یم په کار د مړیو بدار مخسته خو زه اوس مجبور یم ما بېوسي دی و بېغیرتوب دارې څه کله ته بیشترې کې پړ شي کله ته کله کې پړ شي ټول قوم خبر یې څه کله په جاز میدان کې د کرکټ میچ وي فینل وي په زرونو انګوال او رګزي خټک بنګش وزیر مسعود دا ټول ورکې مازې موجوده وي بیا څه کله دا شانې د پی ټي آی و د جمعیت د ایم پي د بلې پارټي درنه وي په زرونو وي نن په هسپتال کې سمونو خلک هم نشته که ته ما سره مضبوط راوځې زه د خپلو شهداو تپوس کوی شم خو که زه مجبور یم کمزوری یم کومه تا د لاسه کمزوری یم ته راوځه که ما بېغیرتوب وکړه بیا د مړیو خښېدنو نه د ما جنازه پیله ښخه کړه خو که بیا کومه ته نه راوځې زه خپل ایم ان اے صاحب ته ایم پي اے صاحب ته او سابقه څوره امیدواران دي چې یلو چې موږ جوړ شو بیا به داسې وي داسې ناظم صاحب هم راغلی ایم پي اے صاحب ایم ان اے صاحب یارونه هم راغلي دي نور څه علما کرام هم راغلي دي خو نه کوم مین کسان که هغه مفتي صاحب دی هغه ایم ان اے صاحب دی هغه ایم پي اے صاحب دی ځان در ورسي چې راشو سره یوه مشوره وکړو تاسو د قوم مشران یو ولی زه مجبور خو غدار دی مجبور خو بل څه کار وشي دا خو د ریاست خلاف دی خو باقی چې د کوم نور مشران یو دا تاسو راشو د انګور د تاسو په خواخې باندې دې دپاره مو یو عمل تیار کړو چې آیا څه کول پکار دي دا خو شهیدان شو در روان کوم نور مټونه روانه جګړه لري نورو دپاره څه کول پکار دي نو قوم ته مې دا اپیل دی چې وړوکی کټه مشر کشر ټول راوځه چې سره مشوره وکړو چې کوم شهدا شوي دي د دو تپوس وکړو د باقی چې کوم جنګ را روان دی ډلري جنګ دی د کوم سره ظلم جبر چلو دی کې نه بنګاش پاتې کېږي نه خټاک نه اورګزی نه مسعود نه وزیر نه افریدی د جنګ د پښتنو دی د جنګ د قبایلو نه رده د تیروالو نه رده د انګوالو نه رده په نامې چې ته پښتون وي ما بل بېګم د شیخ ادریس صاحب په بیان کې دا خبره وکړه چې که دا شیخ ادریس صاحب په پنجاب کې وی په سیند کې وی کشمیر کې وی دا به سرې سترګې ګرځېدل خو دا د دې د خاورې علما کرام نه پرېږدي ماشومان نه پرېږدي زنانه نه پرېږدي سپینګیري نه پرېږدي سټوډنټ نه پرېږدي دا نسل کشي جنګ دی خو که کومه راووتې دا اخري مړي دا مو واوره سره ووتې و سره ونوتې کپیره واخله او په لیش کې مړي لیکه او بیا به زه درته وایم چې ما درته ویلي اوس خپل مړي لیکه ولې څه بېګا مې درته ویلو څه نورو مړیو ته انتظار وکړه بېګانې میسیج واړولې څه وره پرې دا حکومت مذاکرات نه کړي د مو لیدلي دي څه کله مور کې شهیدان شو او بل زه د تپوس حکومت نه کوم که د جنګ د طالبو د حکومت وي زه ورکې وله روزانه شهید کېږو خو که د جنګ ما سره کوم فریقین وي پورې عوام اعلان وکړي چې زه ځان ته غم وکړم که ایمان وي د نه تپوس وکړم که ایمان نه وي هجرت به وکړم وطن به درته ویلم حقونه به درته ونسوم بېغیرتوب به وکړم خو که ما سره د جنګ نه د طالبو د فوجي نه طالب مړ دی نه فوجي مړ دی د طالبو فوجي باندې به ما د خاورې د وطن خلک دي په ما نه خفه کېږي فوجي یا پولیس د ما د علاقې به شي خو زه هغه جنازه ما ته رسي زه ورباندې خفه کېږم خو د ما باندې ولې نه خفه کېږي د نن عزت ټوکړې ټوکړې کوم سرونه یې نشته خپې یې نشته لاسونه یې نشته که د جنګ ما سره چا وي ما ته صفا بیان راکړي او که ما سره جنګ نه وي خپل منځ کې وي نو چې ما ورچې مړې نو زه به درنه بیا خپل تپوس په بلې طریقې سره کوم انشاءالله